نبی علیہ السلام ازما د امت علماء او مثال داسې دي لکه د بنی اسرائیل او د انبیاء. دا ګور د امت علماء شرف لري چې دا اوس محدث وایي چې نبی علیہ السلام درې شان دي چې زما امت الله ور کړی دي، مخکې انبیاء او تور کول کېدل، دلته امت ته دا د علماء شرف دي. وای دا شرف په دې حدیث مبارک کې بیان کړی. بیا تر دا د اعلان دی واقعا نقل کړي د امام شاذلی رحمه الله څخه چې صاحب د حزب البحر دی، یو لوی ولی الله دی، حنفی عالم دی، بسته طریقه لري په خپل کې، ځان ته یو طریقت لري، شاذلیه طریقه ده. په دې طریقو کې د امام شاذلی رحمه الله دا حکایت نه نقل چې هغه مبارک وایزه د بیت المقدس په مسجد کې بدومه، خوب مې لیدی، په خوب کې خوب وینم. امام شاذلی صاحب وایي د حرم د باندې یو تخت جوړ وي، په خوب کې ډیر انسانان پکې را موجود وي، پکې را جمع شوي. زه پوښتنه وکړم پر خوب کې د یو چا سره دا څه قصه ده؟ هغه راته دا خو انبیا او رسولان سره جمع کیږي، دلته ټول د بیت المقدس کې انبیا ټول یو ځای کیږي او مشوره روانه. زه خوب وینم. دا امام شاذلی صاحب یو مشهور ولی الله دی. مال ولی وای د حسین حلاج منصور دا هغه څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې یو چنی بی ادبی سوی ده. نبی علیه السلام ځنې ناراضه سوی دي، د انبیا راځي د نبی علیه السلام ته د شفاعت کوي چې دوی برته وبخښه. د دې شفاعت لپاره د شفاعت لپاره جمع کیږي. خیر وای زه ورسمه خلک ناست وي په دا خوب کې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست وي، عیسی علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، نوح علیه السلام دی. زه د دې خبرې اورم سره ګډ دی په دا خوب کې. وای حضرت موسی علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي په دا خوب کې، وای تا ویلي دي چې زما د امت علما داسې دي لکه بني اسرائیل او انبیا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ما ویلي دي. نو عیسی علیه السلام ورته ته ستا د امت یو عالم را حاضر کړه بني اسرائیل نبی خزیم. کم عالم دی په امت کې رس خدمت کوي لکه بني اسرائیل او انبیا. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دا خوب کې د امام غزالی رحمت الله علیه روح حاضر سی. امام غزالی صاحب چې دا مشهور د اولیاء او په صوفیو کې یو مقام والا انسان، تقریبا مجتهد دی په دې باب د تصوف کې، په هغه اعلی مجتهدینو کې. فتاوا خیریه کې لیکلي دي چې د امام غزالی صاحب د شان چې څوک منکر وي دا په هغه اجهل الجاهلین او په هغه افسق الفاسقین کې دي. ډیر دروند مقام سړی دی. وای د امام غزالی صاحب مبارک روح ورته حاضر شو. حضرت موسی علیہ السلام یو پښتنه ځنې وکړه د امام غزالی صاحب سنور ځای کې چې راځي پښتنه ادا ځنې وکړه ورته څوک یې؟ دولزمانم خود امام محمد غزالی، د پلار نوم دی فلان، د نیکه نوم دی فلان، د هغه نوم فلان. لس جواب یې ورکړ، در لس نیکهګانو پورته وژغدي. حضرت موسی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وای سوال خو موافق د جواب وي، ما یو پښتنه وکړه چې ته څوک یې؟ تا لس جواب راکړ، دا دومره زیادت ولې وکړي؟ امام غزالی رحمت الله تعالی علیه ورته وای دا خو سوال پر تا باندې کیږي. موسی علیہ السلام ته هغه ویلي وای استاد الله بلا کیف و پښتنه وکول ما تلک بیمینک یا موسی، دا پلاس کې د څه شره تا به جواب ورکړی چې هي عصا د ازماله کانه ده، بس دغه نه جواب کفایت کوي. تا ولي ورته ویل چې هي عصا توکل علیها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى. قران پاک ایتو کې راځي دا مله کانه ده، پر دې باندې زه تکیا وهم، په دې باندې زه پسونه شړم، په دې کې نوري ګټو فائدې زما لپاره ستا. خو لا یو جواب جوړ کړی وای چې بس دا زما کانه ده، خبره خلاص. وی موسی علیه السلام مبارک ورته ویل چې ما خو د الله بلا کیف سره خبرې زله غوښتلې چې مال د رب سره مې خبرې مناجات ډېر سي، ځکه مې ډېر جوابونه ورکړل. امام غزالی صاحب ورته زما ستا سره خبرې ډېر زړه غواړي، یو نبي د انبیا وایي ما ولیدلې، زړه مې غواړي چې خبرې مې در سره ډېرې سي، ځکه مې جواب ډېر درکړي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ادب یا غزالی، نور ادب وکړه موسی علیه السلام دې سنې چې خبرې ورسره زیاتې کړي. ما ذمہ دار ښکارا کول چې ګوره امت کې مې داسې علما سته، داسې انسانان سته. دا واقعات درې ځای غالبا روح البیان کې اسماعیل حقی رحمه الله راوړی ده چې ما نښانې کړی. یو ځای دغه ایت لاندې ده چې اوس موږ تاسو وایي
لتكون شهداء علی الناس. یو ځای سورۃ طه کې راوړی ده، بل ځای به غالبا سورۃ ال عمران کې، درې ځای ما کتلي. پر دې واقعې باندې د نن زمانې نه پوه خلک لګېږي. د لګېدلو ځای چې دی پر لګېږي. د امام شاذلی رحمت الله تعالی چې د اولیاء په پیرس کې یو څوک دی. امام شاذلی عام سړی نه دی ګوره. عبدالغنی نابلسی زموږ په مذهب کې یو عالم دی، د علامه شامی په استادانو کې دی. علامه شامی رحمه الله چې د ده څخه تعبیر کی قال سیدی و استاذی، داس تعبیرونه ځینې کی. عبدالغنی نابلسی رحمه الله کشف النور کې لیکلی دی. دا بیا دراغله پر دې باندې بدله کېږي دا واقعه چې درته ذکر یې. خو ناپوه خلکو ته دا شان بعید ښکاره کېږي، او هوښیاران خلک د دې پانه سره ماهرین خلکو ته بعید نه ښکاره کېږي. د اولیاءو حال ته چې کم خلک تسلیم وي هغه په دې کې چې ونشراوي نه کوي. امام شاذلی رحمت الله تعالی علیه په باب کې عبدالغنی نابلسی صاحب لیکلی دی، وایي پر دریاب باندې تېرېدی، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به یې وویله، پر اوبو به روان سو، اوبو نه ډوبوي. عام کرامات د اولیاءو کې راځي. منکر حمار مطلق دی یا احمق دی؟ شرلاقید خو مویلی دی، طالبان خو دی ویلی دی یا ملایانو. شرلاقید په اخر کې وګوري کرامات د اولیاءو کې و خبره دا غرخري چې پر اوبو باندې بلوړ رواني او به نه ډوبي. سیدی دا لا د ملایان منی، عام ملایان منی، وای سیدی اوبو باندې تللی سي. اپنا شپره او خماسیان خو د دې انکار کوي، خدا غو کار دی چې کشتی پر اوبو باندې تللی سي د الله په قدرت باندې ولی څنګه نسی پوښتنه. خو عبدالغنی نابلسی دا ور سره راخستی دی کشف النور کې حدیقت ندی په پای کې، وای د سره په موریدانو مر سره او پر دریا باندې باوښتي. وای موریدان چې به وبو تورګټ سو لاغه به ډوب کړله، دای چې ورګټ سو نه ډوبوي. بیا د موریدانو ته ویل وای تاسو زمانم اخلي زبد الله نم اخلم، بیا مونږ ډوبي. وای موریدانو بیا ناری والی یا حنفی یا شاذلی یا حنفی یا شاذلی، پر اوبو روان سره اوبو نه ډوبول. یو مرید فضل کې راوګرځیدل چې دای خدای نه انمان اخلي، زه د دنم اخلم، نو د دنم ولې اخلم، ولې د خدای نوم نه اخلم. ول چې اولیاء الله اوبو ډوب کی، ناری کړل یا حنفی برته اوبو راپورته کی. عبدالغنی نابلسی رحمه الله وجم ویل دا د دې لپاره چې د بعضی جهالو په ذهن ته دا خبره نه لویږي، بیا به اعتراضونه وکړي. څنګه د خدای نوم اختی اوبو ډوبوي چې د پیر نوم اختی نه ډوبوي؟ هغه وایي و امام شاذلی رحمه الله هغه مرید ته ویله، وای د الله بلا کیف نوم ډیر د لوی قدر او د احترام او د عزت ډک دی. ستا خوله در اوس نه ده پاکه سوې، لا یمسه الا المطهرون، د الله کتاب نه مسکی مګر هغه خلک چې خوله د ادناس او د اجناس پاکي. چې ستا خوله پاکه سی بیا د خدای نوم واخلې لکه چې اخلم یې وبنه ډوبي. خو خوله دې نه پاکه کړې در اوسه. او زمانم چې دی زمانم هیڅ قصه نه لري، عام نوم دی د یو بشر نوم دی. زمانم ستا په خوله کې ځایږي، د الله نوم دی در اوسه خوله د دې لایق نه ده. ته زمانم اخله او بده نه ډوبي، چې وکمال ته ورسېدې بیا زمانم ما اخله، د الله نوم اخله. علت وجه ورته ویل دا د کوټې مفتی چې دا اوس په مسلو کې ورسره راغلی دغه یو بیان مې واورېدی، پر دې لګېدلی دی. وایي دا خبره باندې رد کړی دی. وای احمد رضا خان د دې بریلویانو مشر شي، وای هغه دغه سی خبره لیکلې ده، وای دا ګوري دا څومره د ګمراهي خبره ده. الکه ځان ته صوفیم وای، ځان ته دیوبندیم وای، دا در احمد رضا خان مخکې علماو کړی ده. دا عبدالغنی نابلسی هغه وخت کړی ده چې احمد رضا خان پیدا سوی لا نه دی. بدی خدا ده ډیر خلک وسدا سکی ده د اهل سنت عقیده پر بریلویانو تپی، چې خبر د اهل سنت وی ده د بریلویانو عقیده، د بریلویانو وجود نه درلودي په دنیا کې د عقیده موجوده و. ټول صوفیه دي چې قائلین دي. امام شاذلی رحمه الله ما درته ویله چې د بسته طریقې شاذلیه امام دی، دا هغه قصه ده، د عام خلکو قصه نه ده. هغه وخت تیر سوی دي چې دې بدبوی عقیده والا خلکو بوی لا نو. دا پر بریلویانو بیا مره اړوي. دا خبره سم خبري خودي چپرنګ ورواغونی ګوره. دا ځای دا ورسته ځای نور سره وایي چې هغه دا وجه ورته ویله چې ته چې د پیر نوم دی واخیستی اوبو نه کړې ډوب، د الله نوم دی واخیستی ډوبې کړې، ستا خوله ناپاکه ده. خوله پاکه که بیا به د الله بلاکې په نوم باندې اوبه نه ډوبوي.
خو خله دې ناپاکه د دې لایق نه ده چې ته د الله نوم واخلې نو زما نوم اخله خیر دې پروا نه کړي زه به دې واویسته یم سبب به دې یم او ولا ينکر الاسباب الا جهول او جهود علامه ساوي وایي د اسباب منکر چې هغه ډېر جاهل وي د ډېر جهالت څخه انکار کوي. مقصد مې دا دی چې دغه قصه مې د شاذلي رحمه الله خوب دی چې دا ما درته ویل. اوس چې دلته خلک پر لګېږي بعضې خلک پر دا واقعه باندې بعضې انسانان لګېږي وایي دا څنګه خبر ده چې موسی علیه السلام امام غزالی صاحب مناظره سره وکړله موسی علیه السلام چیر دی امام غزالی صاحب چیر دی دا د بریلویانو خبرې دی وایي چې پر دې لار ودرېږي هره خبره چې ردول د مذهب د عقیدې خبره بس بریلویت ته یې منسوبوه او هر پنجپیریت وهابیت کې د خلکو باندې منی دیوبند ته منسوبوه په دا د اوس زمانې د نوي مفتیانو کار دی چې د وهابیت عقیده وي دیوبند ته منسوبوي چې د اهل سنت عقیده وي بریلویت ته منسوبوي. زموږ په دې تراټ کې یو فتنې خو ډېرې دي اوس یو بله فتنه پیدا سوې دلته یو کتاب یې لیکلی دي ما ته یې چا په ټلیفون کې راښکاره کړي اوس تازه یې لیکل دي د زابلیې په نامه رسالة زابلیه که څه بلا وه هغې کې هم دا خبره لیکلې پر دغه ځای رد کړې ده امام غزالي صاحب د موسی علیه السلام پر واقعه باندې وایي دا بریلویانو ایجاد کړې دا خبره داسې جاهلان خلک د اسماعیل حقي رحمه الله 400 کاله مخکې د دې خبرې قایل دي دی ویله د بریلویان وجود چیر دی هلته نو د جهالت سره خبرې کوي خدا ګرده داسې خلک دي چې بیا پر میدان باندې بس ما درته ویل د هغې څه خالي لاس خلک دي نو خپل په کور کې چار څه لیکل د هغه ملایانو سره زه برابر سولم 60 کال په یو ډوډۍ کې ما وپېژندله چې د هغه ملایان دي چا یې له کتاب راښکاره کړي ډېر ملایان ناست وو 60 کال په مجلس کې چې کښېنستلم دا خبرې مې یادې کړلې د دې کتاب کې لیکلي دا مې یادې کړې دا مې وویل مال په دې تراټې کې ملایان داسې کتاب لیکلی دا یې کې لیکلي زما دواړه په څنګ کې ناست والله یې کې ټول مجلس تر اخره پر دا پوسم بڼ مو والی دي دا دې پر عقیده مې رد کوي د دې پر کتاب مې رد کوي هلکه ستا پر کتاب رد کوم دومره خو وایي چې دا کتاب زما دی یا دا هغه هم نه کوي دا زما دی چې راووتم زما ملګري ما ته وایي دا خو رښتیا ګورې زه یې دین دی دې خلکو ته مالا داسې خلک دي کتاب یې لیکلی دی په مجلس کې نسي یادولی زه د ده په کتاب باندې رد کوم ته خو غږ وکړه چې دا زما دی چې زه درواغ در وښیم چې دا دې دروغ کې ویلي دي اوس دا قصه کې چې دی رد کوي زه خبر درته کوم د رد ځای یې دغه دی چې دی به امام غزالی صاحب چیرې و موسی علیه السلام چیرې و دا خو دروغ دی هلکه دا د خوب واقعه ده ته په دې ځای پوه سوی نه یې لکه چې دا کتاب یې په داسې حال کې ده کتلی دی چې دی په خوبه دی د خوبه یې کتلی دی ځکه یې باره په کتاب سر نه دی خلاص سوی هغه تصریح کوي دلته چې کوم علما دا قصه نقل کوي هغه وایي چې دی وایي چې اضطجعت فی المسجد الاقصی فرأیت فی المنام امام شاذلی صاحب وایي په بیت المقدس مسجد کې بیده یم خوب وینم په خوب کې دا قصه روانه ده په خوب کې چې یو سړی خوب ویني خو زم د موسی علیه السلام سره یو ځای کېدی سم ته ورسره یو ځای کېدی سې امام غزالي صاحب هم یو ځای کېدی سي خو د خوب قصه ده خو د یو عام سړی هم د انبیاو سره ملاقات په خوب کې کولی سي خو البته د عامو انسانانو خوب نه دی د یو لوی ولی الله خوب دی ځکه علماو کتابو کې راخستی دي صوفیه علما د دې چې قایلین دي اعتراض نه پر کوي نو دې ته چې ما لار ودرېږي نو باره وایي دا د بریلیانو ګوره دا کتاب کې دا د اشرف علي تهانوي رحمه الله کتاب دی امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق اشرف علي تهانوي رحمه الله په خپل کتاب کې 95 صفحه کې دا هغه قصه راخلي دا خو د دیوبند مولا دی د دیوبند علما هم لیکي چې شب معراج کو جب آن حضرت موسی سے ملاقات ہوئی دا خوب قصه ده علماء امتی که بنی اسرائیل قصه را اخلی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادی بیا غزالی اقول یہ کسی بزرگ کا کشف ہوگا اور یہ معراج جس میں مکالمہ ہونا ان بزرگ کو مکشوف ہو گئے جس میں ان ارواح کا اجتماع ہو گیا معراج جسدی حضور کے مراد نہیں ان کے ابعاد الابعاد ہے اور کشفیات میں ایسے واقعات بعید نہیں کہ حقیقت ان کی امثلہ ہوتے ہیں بعض حقائق کی اشرف علي تهانوي صاحب چا چې ویلي چې د معراج دی د خوب معراج دی دا د یو بزرگ کشف دی د خوب حالت دی د کشف حالت دی او دا په ویښه باندې نه دی خو د خوب په حالاتو کې اشرف علي تهانوي صاحب ایسے واقعات بعید نہیں داسې خبرې بیا بعید نه دي دا خو ډېرې پېښېږي د بدۍ ځای پکې کمی وي نو دا د دیوبند علما کرام هم د دې شي قایلین دي اسنه چې سړی وي دا د بریلیانو باندې مارتل بیا را شان تفیا
دا موسی خان روحانی رحمه الله دی فتح العلیم فی التشبیه العظیم او موسی خان روحانی ترجمه کې برایم هم کتل دا کتاب مقدمه مې وکتل دا خپل د پنځپیرانو د مشر غلام الله خان شاګرد دی سره او ښه سړی دی موسی خان روحانی سره په عقیده ډېر ښه سړی دی او انتهایی په هغه شو علماو کې دی دا کتاب مې عربو ته یوړي دا کتاب وای د عرب علماو په دې اقرار وکي چې د دې عصر کې څوک د دې طاقت نه لري چې داسې کتاب ولیکي په ټول عصر کې او در دې مخکې په دنیا کې چا پر دې موضوع د غوڼه تحقیق نه دی کړی خالی پر دایو توري باندې کما صلیت علی ابراهیم دا کاف د تشبیه لپاره دی نبی علیہ السلام مشبه دی موسی علیہ ابراهیم علیہ السلام مشبه به دی قاعده دا چې مشبه به اصل در مشبه دلته شرف مقام د ابراهیم علیہ السلام پر نبی علیہ السلام معلوم سو د دې وی خبرې د جواب لپاره د 1400 شاوخوا صفحې کتاب لیکل دی 1500 صفحې کتاب لیکل دا جوابونه ډېر نادر تحقیق کړ دې کې څه خبرې استا چې پنځپیران خود څه کوي د جریدې یو بیان ته چې اوس زدل ته بیان کوم نو په پړپړې په سره جوړی چې دا ګوره دا څنګه عقیده لري دا دیوبند علماء عقیده ده راځه دم دا خبره لیکل ده الوجه الخامس والثلاثون په نامه باندې 55 صفحه کې لیکي بیا دا قصه لیکي چې داسې ابو الحسن شاذلی رحمت الله علیه انه کان نائما ذات لیله ببیت المقدس ور بدو یو شپه په بیت المقدس کې بیا داسې خوب ولیدي وذكر هذه القصة أيضا الشهاب الخفاجي في أواخر شرح الشفاء والسوا قال شاوخا قريب ده شفاء په شرح کې خفاجي رحمه الله دا قصه لیکل ده هغه هم دې خبرې تایید کړې دي چې دا قصه پیښه شوې ده او دا خوب لیدل شوی دی د علامه شاذلی رحمه الله خوب دی دي اخري کې لیکي د قصه پر تفصیل راخصه قلت قد يزعم بعض الناس ان قصه كلام موسى عليه السلام مع الغزالي من السؤال والجواب حديث مرفوع بعض خلکو دا په مرفوع حدیث تیر کړی ده وکانت ليله المعراج و دا معراج شپه وهذا غلط دا خبره غلط ده چې څوک یې د معراج شپه مرفوع حدیث دا غلط ده والصحيح انها منام الشاذلی رحمه الله صحیح قول دا خوب دی د امام شاذلی صاحب پر خوب باندې بیا ته ولې رد کړو صدې بخلاص کنه نه هغه خلک چې ما درته ویل کتابونه لیکي نم د زابل په بدی د مولایانو د علماو د مذهب رنگ په بدوي کتابونه لیکي نور تحقیق په مسله په سنت کې بس ما زردونه خواندور کې چې رد وکړ یو شی باندې دا خبره دروغ ده دا د بریلیانو کار دی دا پلان ده الکه لږ تحقیق وکړه دا دروغ نه ده دا رښتیا ده د دیوبند علما قایلین دي د دې په سونو کلونه مخکې علما مفسرین قایلین دي ډیرو کتب کې دا شی شته خو د خوب واقعه ده ولی الله خوب دی راخسته دي او که څوک پر معراج را اړي بیا نو دا هغه ته وای ورته معراج د خوب دی پر قصرت مکه مقصد مې دا و چې دلته اسماعیل حقی رحمه الله راخسته و دایم په دې سره واخستل راځي نو بس اوس درته ویل چې اوس داسې کار دی وهابیت او پنځپیریت خلک د دیوبند په نامه تیری اهل سنت عقیده د بریلویت په نامه بدنامه کوي اوس اکثر خلک نیو مفتیان پر دا کار روان دي تصوف ته د تصوف شان او ته د تصوف حقایق ته نوم د بریلویت ورکی چې خبره د تصوف ورته وکي وای دا د بریلیانو کار دی هغه په دې نامه بدنامه کوي تصوف ټول د بریلویت په نامه بدنامه پنځپیریت او وهابیت ته خدمت د دیوبند په نامه در ډیرو نو جدید مفتیانو در مشرانو او کشرانو پر دا کار دی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه زموږ ملګری او سعید مولوی صاحب مولوی اسماعیل صاحب هغه کله کله ویل طالبان خونوم داسې دي چې امیر کرزی سبقان شروع کړي ورته راست هغه غټو بوټو ته ګوري وای دلته ډیر غټ بوټونه پراته دي بس بالا چې هر څوک کینو لري عقیدت څه او په تحقیق باندې خو اوس د کتاب په تحقیق باندې پوکېدل یا په یو مسله په تحقیق کول دا خو ډیر مولایانو کار لانه دي مولایان لا د نن زمانه د مقلدین او د مقلدین جوړ شوي دي چا خبر وکړل بس دې مقلدین دي بلانکی مولا ویل بس دا حق د بالا رجیدل نه لري خپل نه کتاب ګوري نه داغه څه کتاب واړي چې سړی دا خبر دي کم کتاب وکړ دا ته کم کتاب وایي چې زه وګورم چې داغه څه د کنه داغه تحقیق په دې مسله په وکم اخو نسته اوس چار څو کارته درواغ ورته وایي بس دې ور سره منی وای دا خبره ده